کابل کې لوی وحشت شیرشاه سوري جومات کې چاودنه شوې دا چې څنګه مطلب تر پایه را سره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. بدبختانه نن یو ځل بیا یو لوی وحشت تر سره شو. مولوي صاحب ریحان او مولوي صاحب نیازی ملا نوهیر چې د یو بل لوی عالم د شهادت خبر راغی چې د ډیریو افغانانو زړونه سخت ودردول. خبر دا دی چې د پلازمینې کابل په شیرشاه مینه یا څلورمه کارته کې د جمعې د لمانځه پر مهال په شیرشاه سوري جومات کې چاودنه شوې. د معلوماتو له مخې چاودېدونکي توکي په جومات کې ځای پر ځای شوي وو او د جمعې لمانځه د خطبې پر مهال یې چاودنه کړې چې بدبختانه د مسجد د ملا امام مولوي عزیز الله مفلح د هغه د دوو زامنو او دوو نورو ملکي کسانو ژوند یې واخیست او په شهادت ورسېدل او لس تنه نور په دغه چاودنه کې ټپیان شول. د یادولو ده چې مولوي عزیز الله مفلح یو له مشهورو علمای کرامو له جملې څخه و. دغه چاودنه په داسې مهال کیږي چې له دې یوه اونۍ وړاندې د کابل په وزیر اکبر خان جومات کې چاودنې مولوي ایاز نیازی شهید کړ چې مسؤلیت بیا داعش ډلې په غاړه واخیست. په هر حال په وروستیو وختونو کې د علماو پرله پسې وژنې روانې دي چې خلک یې سخت اندېښمن کړي او دا هر څه خلکو ته نور د زغملو نه دي. خلک امنیتي ارګانونه په بې کفایتۍ تورنوي. په هر حال د کورنیو چارو وزیر بیګا د 5مې حوزې امیر تر یوې امنیتي پیښې وروسته له نورو مسؤلینو سره یو ځای منفق کړ. اوس د ولسمشر د کورنیو چارو وزیر ستر امنیتي مرستیال د کابل امنیه قومندان او نور دې منفق کړي ځکه د خلکو په وینا دوی هم په خپله دنده کې پاتې راغلي. په هر حال تاسو د دغې چاودنې په هکله څه نظر لرئ او د چا کار یې بولئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.